د عجایبو نه ډکه ګوتمه، داسې ګوتمه چې پیریانو او شیطانانو د هغې د لاسته راوړلو تمنا یې کول. د کمالاتو نه ډکه ګوتمه، د کوم په واسطه چې انسانان، حیوانات، پیریان او باد تابع کېدلو، او هغه ناشنا واقعې د دې ګوتمې چې څنګه غلا شو او څنګه واپس شو خپل مالک ته. دغه ګوتمه تر ننه ورک ده، خو حقیقت یې ژوندی ده. ویل کېږي چې په دې ګوتمه کې د الله عز وجل اسم الاعظم لیکل شوی و. دغه ګوتمه د سلیمان علیه السلام ګوتمه وه. د سلیمان علیه السلام قصه ډکه ده له رازونو څخه، کوم چې ټول عالم یې حیران کړی دی. د سلیمان علیه السلام تخت او بادشاهي پوره تفصیل تاسو د تاریخ عبرت چینل کې کتلی شئ. دلته صرف مونږ د ګوتمې پیژندنه کوو. د ډیرو اشکالاتو او پوښتنو نه وروسته دغه ویډیو مونږ چمتو کړه چې په هغې کې یوه پوښتنه ډیره عجیبه پوښتنه ده، او هغه دا ده چې آیا د سلیمان علیه السلام دغه ګوتمه اوس موجود دی او که نه. مخکې د ویډیو شروع کولو نه تاسو ته به یاداوري وکړم که چیرته زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، او تاسو کولی شئ د تاریخ عبرت فیسبوک پاڼه هم لایک کړئ او زموږ د هر قسمه معلوماتو څخه ځان خبر کړئ. د انسانانو طبیعت همیشه د قصو او خبرونو د اوریدلو لپاره په شوق کې وي، نو د دې وجې نه هره خبره نقل کوي بغیر له تحقیق او څېړنې څخه. خو د سلیمان علیه السلام ګوتمه د دې پوره تحقیق په دې ویډیو کې به څېړل کېږي. د سلیمان علیه السلام ګوتمه څه نه جوړه وه، شکل یې څنګه و او کوم خصوصیات یې درلودلو. اول قول کوم چې په تورات کې ذکر دی، یعنی د یهودو په کتاب کې ځینې زیاتی اقوال او ځینې د اسلام سره موافق اقوال دي. دا داسې یو ګوتمه وه چې سلیمان علیه السلام باندې الله احسان کړی و. د دې ګوتمې په واسطه د تابع شوي وو پیریان، شیطانان، حیوانات او هوا یعنی باد. دا کافی نه ده، بلکې ویل کېږي چې دغه ګوتمه کې دا طاقت هم اچول شوی و چې په دې سره به علاج کېدلو د هغه مرضونو چې نفسي دي یا جسمي دي، او بل دا چې په دې باندې د الله عز وجل اسم اعظم لیکل شوی و. د دې ګوتمې هغه اصل ته ځو. بعضې روایت داسې دي چې دا ګوتمه آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه راوړی وه. کله چې آدم علیه السلام او حوا بیبي ځمکې ته ښکته شو نو دغه ګوتمه یې د ځان سره جنت نه راوړی وه. بیا دغه ګوتمه جبرائیل علیه السلام داود علیه السلام ته وسپارلو، او بیا داود علیه السلام خپل زوی سلیمان علیه السلام ته وسپارلو. خو دا په خپل سر باندې نه وسپارل شوی، دا د الله عز وجل په امر سره وسپارل شوی ده. بله پوښتنه، د سلیمان علیه السلام دغه ګوتمه د څه نه جوړه وه؟ دلته کوم کره او ثابت قول موجود نه دی چې د سلیمان علیه السلام ګوتمه د څه نه جوړه وه، خو بعضې وایي چې دا د 7 معدنونو څخه جوړه وه. د نورو اقوالو په بنا چې په دغه معدنونو کې دا قدرت الله عز وجل ایښی دی چې د شیطانانو او د جناتو شر بندولی شي. دغه نظریه تر نن عصره پورې روان دی. تاسو به ګورئ چې بعضې خلک سترګې په شان څیزونه جوړوي او هغه ځوړندوي په خپل کور کې یا د ماشوم په غاړه کې د نظر د بندولو لپاره. دا شرکي عقیدې دي او دغه عمل دا شرک او د یهودو عمل دی. راځو خپل موضوع ته. د سلیمان علیه السلام ګوتمه څنګه شکل درلود؟ د دغې ګوتمې شکل معلوم نه دی، خو د اکثره رسمونو مطابق دا ویلی شو چې دا یو شپږزولی ستوری غوندې و، او دا د اسرائیلو نښه هم ده چې د سلیمان علیه السلام دغه ګوتمه او دغه مهر دوی په خپل بیرغ کې لګولی دی. دلته یو څو نور روایات هم موجود دي چې څنګه دا ګوتمه غلا شو او څنګه بیرته سلیمان علیه السلام ته واپس شو. دغه روایتونه د ټول اسرائیلي روایات وو. اوس راځو هغه روایتونو ته چې بعضې مفسرینو هم نقل کړی دی. په دې مفسرینو کې یو دی تفسیر ابن کثیر. د دغه آیات په تفسیر کې لیکلی دی وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
بېشکه موږ امتحان وکړو په سلیمان علیه السلام باندې او موږ واچولو په تخت د ده یو نیمګړی جسم. بیا ده رجوع وکړه او وی ویل زما ربه ما ته بخښنه وکړه او ما ته داسې بادشاهي راکړه چې زما نه پس هیڅ چاته حاصله نشي. بېشکه ته د ډېرې ورکړې خاوند یې. تفسیر ابن کثیر د پورته آیاتونو په تفسیر کې لیکلي چې سدي رحمه الله فرمایي چې د سلیمان علیه السلام سل بیبیانې وې چې د دې په ټولو بیبیانو کې یې په یوه ډېر اعتبار وه چې د هغې نوم جراده وه. کله به چې بیت الخلا ته تلو هغه ګوتمه به یې هغه ته ورکړه. یو ځل دی د قضای حاجت لپاره بیت الخلا ته لاړ، ګوتمه یې هغه ته ورکړه. شیطان د سلیمان علیه السلام په صورت ځان جوړ کړ او د دې بیبي له راغی او ګوتمه یې ترې وغوښته. نو دی ورکړه. د ګوتمې د لاسته راوړلو سره شیطان په تخت کېناست. کله چې سلیمان علیه السلام راغی نو د بیبي نه یې ګوتمه وغوښته. هغې ورته وویل چې هغه خو تا یوړه. دوی پوه شول چې دا د الله پاک امتحان دی. ډېر پریشانه شو او د خپل محل نه ووتلو. شیطان 40 ورځې حکومت وکړو، خو د احکامو بدلون چې کله خلکو ولیدلو نو عالمان پوه شول چې دا سلیمان علیه السلام نه دی. نو د هغوی یوه ډله د سلیمان علیه السلام بیبیانو له ورغله او ورته یې وویل چې څه معامله ده؟ موږ د سلیمان علیه السلام د ذات په حقله په شک کې یو. که دی رښتیا سلیمان علیه السلام وي نو د ده عقل تللی دی او یا خو سلیمان علیه السلام نه دی. بیبیانو چې دا واورېدل په ژړا شوې. دوی واپس راغلل او د تخت نه ګرد چاپېره کېناستل او د تورات تلاوت یې شروع کړو. دې خبیث چې د الله عز وجل پاک کلام واورېدو نو وتښتېدو او ګوتمه یې سمندر ته وغورځوله چې یو ماهي هغه ګوتمه تېره کړه. سلیمان علیه السلام همداسې شپې او ورځې تېرولې. یوه ورځ د سمندر غاړې ته وتلی و او ډېر وږی و. ماهیګیرانو ماهیان نیول چې کله هغوی یې ولیدل نو ورغی او د هغې نه یو ماهي وغوښتو او خپل نوم یې هم ورته وښودلو. په دې باندې ځینې خلک غوسه شول او وی ویل چې ګوره خیر هم غواړي او ځان ته سلیمان هم وایي. دوی په ده راباندې کړل او زخمي یې کړو. دی د دریاب غاړې له لاړ او خپل زخم یې وینځلو. د ځینو ماهیګیرانو پرې رحم راغی چې ولې یې سوالګر وهلو. لاړ شي یو څو ماهیان ورکړئ، وږی دی ځان ته به پوخ کې وبخوري. نو هغوی ورله 2 ماهیان ورکړل چې دې ته د لوږې له وجې د خپل زخم مینځل هیر شوه او زر یې د ماهي ګېډه وسیرله. د الله پاک قدرت وه د هغه په ګېډه کې هغه ګوتمه راووتله. سلیمان علیه السلام د الله شکریه ادا کړه او ګوتمه یې په ګوته کړه. دغه وخت کې مارغانو په سلیمان علیه السلام باندې سوری جوړ کړو او خلکو وپېژندو چې دا سلیمان علیه السلام دی او بیا د سلیمان علیه السلام نه معافي هم وغوښته. بیا سلیمان علیه السلام وفرمایل چې دا ټول د الله پاک کار وه، د الله پاک له طرفه یو امتحان وه. سلیمان علیه السلام راغی او په خپل تخت کېناسته او حکم یې وکړو چې هغه شیطان چې هر چیرې وي ګرفتار یې کړئ او رایې ولئ. چې کله هغه یې راوستو او قید یې کړو، دوی هغه د اوسپنې په یو صندوق کې واچولو او قلف یې ورته ولګولو او خپل مهر یې پرې ولګولو او په سمندر کې لاهو کړو چې تر قیامته به هلته قید وي او نوم یې و حقیق. د سلیمان علیه السلام دغه دعا چې ما ته داسې بادشاهي راکړي چې زما نه وروسته هېڅوک د دې لایق نه وي، دا هم پوره شوه. ابن کثیر رحمه الله څه نورې قصې هم راخیستي او وایي چې دا د بني اسرائیلو څخه نقل شوی دی. اگر که د دې سندونه ابن عباس رضی الله عنه ته رسېدلی، خدای فرمایي چې که ابن عباس رضی الله عنه هم ویلی وي نو د اهل کتابونه به یې اورېدلی وي. والله اعلم. اوس راځو دې ته چې آیا دا ګوتمه اوس موجود ده او که نه، او که چیرته موجود دی نو چا سره ده؟ بعضې وایي چې دا ګوتمه هیڅ کوم اساس نه لري، دا صرف یوه قصه ده چې مشهور شوی دی په خلکو کې. بعضې مفسرین هم را نقل کړی او هغه د څو دلیلونو په وجه باندې دا قصه رد کوي. اول دلیل چې دا هیڅ امکان نه لري چې شیطان دې ځان د پیغمبر په شکل متشکل کړي.
دا قدرت الله عزوجل دا شیطانانو ته نه دی ورکړی. دویم دلیل چې دا ممکن نه ده چې دومره غټه بادشاهي الله عزوجل منحصر کړي په یوه وړوکې ګوتمه پورې. یعنی مقصد دا چې الله عزوجل حاجت نه لري چې خپل پیغمبرانو ته مادي حاجتونه ورکړي لکه ګوتمه یا بل کوم څه. ځکه الله رب العالمین فرمایي وسخرنا له، یعنی مونږ سلیمان ته هر څه تابع کړي وو. داسې نه دي ویلي وسخرنا فی الخاتم. خو ځینې علما بیا په دې باندې قایل دي چې د سلیمان علیه السلام دغه ګوتمه دا کوم دروغ قصه نه ده، دا حقیقت لري او دغه ګوتمه تر ننه پورې موجود دی. دا ګوتمه چا سره دی او دا که د چا لاس ته ورغی نو هغه به کوم کارونه به کولی شي. دغه علما د دغه حدیث نه استدلال کوي. دغه حدیث ترمذی او ابن ماجه را نقل کړی دی. عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول ها يا مؤمن ويقال ها يا كافر ويقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې په آخر زمانه کې به د ځمکې څخه یو حیوان به راوځي، د هغه سره به د سلیمان علیه السلام ګوتمه وي او د موسی علیه السلام امسا. نو په دې سره به مؤمن هم ښکاره کوي او کافر باندې به مهر هم لګوي، تر دې پورې چې د بانډو خلکو به هم دا پیژني چې دا مؤمن دی او دا کافر. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې دغه ګوتمه دا سلیمان علیه السلام ته ورکړل شوی و، او د دې حدیث نه دا هم معلومیږي چې دغه ګوتمه اوسه پورې موجود دی او دا په آخره زمانه کې چې کله هغه دابه د ځمکې نه وځي او د هغې سره به دغه ګوتمه وي او د موسی علیه السلام هغه امسا وي. دغه حدیث شیخ البانی رحمه الله ضعیف ګرځولی دی او وایي چې دا حدیث ضعیف دی. دا عقیده څنګه پیدا شوه چې سلیمان علیه السلام ته الله جادوي ګوتمه ورکړې وه؟ مطابق د وینا د دکتور علي منصور الکیالي دا وایي د سلیمان علیه السلام ګوتمه هغه ګوتمه نه وه کوم چې په ګوته کېده، بلکې دا یو لفظي او کتابي ګوتمه وه. د دې څه مطلب شو چې لفظي او کتابي ګوتمه وه؟ دکتور منصور الکیالي وایي چې دا عبارت ده د هغه جملې نه چې ډیر اساسي ده په اسلام کې، کوم چې عبارت ده له بسم الله څخه. ځکه کله چې سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته خط لیږلو نو په هغې کې لیکلی و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دکتور صاحب دا خبره هم اضافه کوي چې د قرآن هر یو صورت دا مهر شوی دی په مهر د سلیمان علیه السلام باندې، یعنی په بسم الله باندې. نو د دکتور علي منصور الکیالي نظر دا شو چې د سلیمان علیه السلام کوم مهر و هغه بسم الله وه، دې ته کوم خاص ګوتمه نه وه ورکړل شوی. دغه ټول روایتونه دا ټول اقوال ستاسو مخې ته موږ وړاندې کړو. تاسو قضاوت وکړئ چې رښتیا هم الله عز وجل سلیمان علیه السلام ته دغه ګوتمه ورکړې وه او که نه، دغه ګوتمه آیا کوم حقیقت لري او که نه؟ که تاسو سره کوم قاطع او کره دلیل موجود وي کولی شي تاسو موږ سره شریک کړئ او د دغسې څېړنیز ویډیوګانو لپاره د تاریخ عبرت چینل سره پاتې شئ. او که چیرته ستاسو په ذهن کې کومه پوښتنه وي، کومه غوښتنه وي چې موږ د یو موضوع په اړه څېړنه وکړو، کولی شي تاسو موږ ته په کامنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو په الله مو سپارم. السلام علیکم.